السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار. پاکستان کرکټ بورډ د خپلو لوبغاړو سره غټه دوکه وکړه. د پاکستان کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ یوه غټه لانجه رامخې ته شوې ده. پاکستاني لوبغاړو خپل کرکټ بورډ ته ډیره غټه دمکې ورکړ. اصل کې خبره داسې ده ملګرو چې 4 میاشتې وشو چې د پاکستان یو لوبغاړي ته نه میچ پیس میلاو شوی دی او نو ته د میاشتې تنخواه میلاو شوې ده. د جون په میاشت کې د پاکستاني لوبغاړو سنټرل کنټریکټ ختم شوی دی او په نوي سنټرل کنټریکټ باندې لا دستخط نه دی شوی. د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف دا ویلو چې موږ به خپل لوبغاړو ته لکه محمد رضوان، شاهین افریدي او بابر اعظم داسې لوبغاړو ته په کال کې صرف د 2 لیګونو اجازه ورکو، د پی اس ال او دین علاوه د بل لیګ، او موږ به چې کوم دی خپل لوبغاړو ته د میاشتې 15 لکه پاکستاني روپۍ ورکو. لا تر اوسه پورې په دغه نوي سنټرل کنټریکټ باندې دستخط نه دی شوی. د اوسه پورې 4 میاشتې وشو چې د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه لوبغاړو ته چې کوم دی میچ پیس او د میاشتې تنخواه نه ده ورکړې شوې. که موږ وګورو نو د آی سی سی د طرفه په کروڑاو روپۍ پاکستان کرکټ بورډ ته میلاویږي او د پاکستان کرکټ بورډ کې چې کوم مشران دي نو هغوی پې ښه عیش عشرت او مزې کوي او دا چې کوم دی دا تنخواګانې دي د دې لوبغاړو په سر باندې اخلي. په کروڑاو روپۍ چې کوم دی د آی سی سی د طرفه پاکستان کرکټ بورډ ته میلاویږي او دغه مشران چې کوم دی پې مزې کوي او مهنت او خواري ټوله د لوبغاړو د دې لوبغاړو په سر باندې پاکستان کرکټ بورډ ته روپۍ میلاویږي. که چېرته را لوبغاړي نه وي نو پاکستان کرکټ بورډ ته هم 2 روپۍ نشوه میلاویدی. نو پاکستاني لوبغاړو خپل کرکټ بورډ ته ډېره غټه دمکې ورکړې ده. خو که چېرته زموږ دا تنخواګانې او دا میچ پیس چې کوم دی ادا نشو په دې څو ورځو کې نو موږ به چې کوم دی په ورلډ کپ کې په خپلو شټونو باندې هېڅ قسمه لوګو نه لګو. هغه لوګوګانې کوم چې د پروموشن لوګوګانې وي لکه ټي سی ال شو، ایزي پیسه شو، لیز. پاکستان کرکټ ټیم ټولو لوبغاړو ویلي که چېرته زموږ میچ پیس او د میاشتې تنخواه ادا نشوه نو موږ به چې کوم دی ډېر غټ احتجاج کوو. پاکستاني لوبغاړو ویلي چې موږ چې کوم دی بالکل فری چې کوم دی د پاکستان لپاره لوبه کولی شو، خو زموږ په شرط باندې دي د پروموشن لوګوګانې نه وي د کمې نه چې روپۍ کرکټ بورډ ته میلاویږي. اوسه پورې خو دا خبره پټه وه، په سوشل میډیا باندې دا خبر نو خور شوی. اوس چې کوم دی دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شوی دی. د پاکستاني جرنلسټانو دا خبر خور کړی دی. د انډیا چې کوم سپورټس جرنلسټان دي، سپورټس میډیا ده، نو هغه په پاکستان کرکټ بورډ پر ډېرې دومره ملنډې او مسخرې کوي چې تاسو چې کوم دی خپلو کلیالیانو ته 4 میاشتې وشوي چې میچ پیس او تنخواه نه ده ورکړي. نو بالکل د شرم یو مقام دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې تاسو د چا سره کار کوئ او تاسو له 4 میاشتې تنخواه درنه کړي نو بیا اوس تاسو چې کوم دی څه حال وي. خو پاکستاني لوبغاړي دومره ښه دي، هغوی ویل چې موږ بالکل فری د پاکستان لپاره لوبېدی شو، خو زموږ په شرط باندې چې کوم د پروموشن لوګوګانې وي د کوم نه چې کرکټ بورډ ته روپۍ میلاویږي نو موږ به بالکل دغه په خپل شټونو باندې نه لګو، ځکه چې د آی سی سی له طرف نه پاکستان کرکټ بورډ ته دومره روپۍ میلاویږي او بل د دې شټونو نه چې کوم سپانسر دي د دې نه کرکټ بورډ ته دومره پیسې میلاویږي خو موږ ته 1 روپۍ فایده هم نه رارسي. تقریبا د 4 میاشتو راهیسې چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ دا مسله چلیږي او دا مسله تر اوسه پورې نه ده حل شوي او 4 میاشتې کېږي چې پاکستان کرکټ بورډ یو لوبغاړي ته نه میچ پیس او نه تنخواه ورکړې ده. مومنټلی د پاکستان لوبغاړي ډېر زیات ډسټرب دي. نو الله دې وکړي چې د پاکستان کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ زر تر زره دا مسله حل شي.